تر هر څه وړاندې د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترانسپورت قدرمن سرپرست وزیر صاحب ورسره راغلو درنو میلمنو د لغمان ولایت قدرمن والي صاحب درنو وکیل صاحبانو دینی علماء کرامو قومي مشرانو ځوانانو د مدني ټولنو او رسنیو استازو او په تالار کې ټولو ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې نن د لغمان درنو ولسونه او موږ د قدرمن وزیر صاحب او ورسره راغلو میلمنو قربانه یو. هر کله راشئ او قدمونه مو زموږ په لیمو. هیله لرو ستاسو دغه راتګ په لغمان کې د اړونده ادارې دغه ستونزې تر حده پورې راکمې کړي یا یې هم پای ورته کېږدي. له خپلې ولایتي ادارې هم ډېره زیاته مننه کوم چې په دغه وختونو کې د مرکزي حکومت د پاملرنې لپاره اړولو لپاره تر ډېره پاملرنه کړې ده او هڅه کوي. دا چې هوا ګرمه ده کومې سپارښتنې چې ما هم یاداشت کړې وي د ترانسپورت ادارې اړوند غوښتل مې شریکې کوم. قدرمن والي صاحب همدارنګه د ولایتي شورا قدرمن رئیس صاحب په هغه مختصر ډول شریکې کړي. هیلهمنده یم چې د دغه راتګ سره دغه ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي. تکراروي مې په دې نه چې هوا ګرمه ده تاسو هم راسره ستړي نه شئ او دوستان هم. نو بیا هم راتګ مو په لیمو هر کله راسئ. ډېره زیاته مننه له توجه مو.